تازه او زبردست خبر د خیبر پښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې د پوځیانو پر یو مرکز تر زوروري چاودنې وروسته اوس جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې تر دې مهاله د پاکستاني پوځ یو میجر ذوالفقار په ګډون 12 پوځیان وژل شوي دي او 55 ټپیان شوي دي. جګړه اوس هم په شدت سره دوام لري او د زخمیانو د لیږدولو لپاره د روغتون سپینې چورلکې وخت په وخت په دغه مرکز کې ناسته کوي او ورسره د پاکستاني پوځ جنګي الوتکې هم پر سیمه ګزمک. تر دم ګړی را رسېدلي راپورونه ښیي چې پاکستاني پوځ ته پراخ تلفات اوښتي دي. ډلهییز برید ډېر خونړی بلل کیږي او د ګڼو پاکستاني پوځیانو د هلاکت راپورونه ترلاسه شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستاني چوڼیو باندې برید کیږي. تېره اونۍ په میرانشاه کې تر 10 زیات پوځیان هلاک او ټپیان شوي دي. داسې ښکاري چې پاکستان د ماتېدو حالت ته انتهایي نږدې شوی دی. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د تازه خبرونو لپاره د تاند میډیا یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.